السلام علیکم قدرمنو کتونکو پتان د ډیم کوواډ کې چې کومه پیښه مخې ته راغلې وه ماشومان پکې شهیدان شوي دي ګیسټ هاوس هغه ځای تازه ویډیو ملګرو کړی ده راولېږله څه ماشومان بچ دي الحمدلله دغه یو ماشوم تاسو په سکرین وینئ او ډېر ماشومان پکې شهیدان شو د افسوس خبره دا ده چې هغوی تللي وو د سیل په نیت خو واپس کور ته رانه زمونږ دغه یو پیغام بار بار وي چې خپلو کشرانو ډېر خیال ساتئ د سکول د طرفه د کالج د طرفه د مدرسې د طرفه په چکر باندې ځي نو کوشش پکار دی چې داسې ډېر زیات واړه هم نه وي ولې چې هغوی خپل حفاظت په خپله نشي کولی د الله پاک د طرفه چې څه منظور یې خو کېږي خو د الله نه به خیر غواړي او احتیاطي تدابیر به وخت په وخت اختیاروئ کتونکو الله رب العزت ته زموږ په وطن رحم وکړي وخت په وخت دغه غمونه او افغانونه راځي الله زموږ وطن زموږ مسلمانان د نورو قومونو او پټونو مصیبتونو نه وساتي احتیاط کوئ مینه محبت کوئ ورورولي کوئ بر ورځې ژوند دې هېڅ پته نه لګي کوشش به کوو که د دې متعلق څه معلومات راځي درکوو به